د ختیځ زون په کچه د پاکو اوبو رسولو فضل ابو رئیس مولوی محمد محمدي وای جلالاباد ښار کې شاوخوا لزر کورنیو ته پاکې اوبه رسولي. محمدي له ښاریانو غواړي چې د اوبو په مصرف کې له احتیاطه کار واخلي ځکه چې ورځ په ورځ په ځمکه کې د اوبو سطحه کښته ځي. ورځ تر بلې دا کچه کښته روانه ده، نو هغه ولسونه او هغه ښاریان چې د اوبو په باره کې غیر معیاري غیر قانوني استعمال کوي نو باید هغه کچه راټیټه کړي، نو زیات مصرف ونه کړي. مصرف مخنیوی باید موږ او تاسو ټول ولسونه په دې مکلف سو چې دغه مخنیوی وکړو. نوموړی وایي پخوا عددي نلکو کې اوبه توزیع شوي وي چې اوس د هغې پر ځای خلکو ته میټرې ویشل شوي چې دې چارې د بېځایه اوبو مصرف مخه نیولې. موږ ته معلومې دي، موږ هم ټولو ته رسیدګي کړې ده او هغه عددي نلونه چې دي هغه موږ میټرې کړي دي. او دا کوم پاتې نلونه چې دي کوم خلک نه وي نو موږ نه باید غوښتنه وکړي چې موږ یې ورته میټرې کړو. جلال آباد ښار کې د اوبو رسولو ریاست د کارکوونکو چارو مدیر عبدالله عظام وایي ښاریانو ته د اوبو رسولو شبکه منظمه ده او که چیرې په کوم ځای کې تخنیکي ستونزه پیدا کیږي دوی په کافي اندازه وسایل لري. په هر ساحه کې چې هلته په شبکه کې تخنیکی مشکل پیدا سي شبکه تخریب وکړي نو موږ په دغه ډیپو کې هر رقم وسایل لرو لزان سره که په هر برخه کې نو موږ په وخت باندې هغوی ته رسیدګي کوو. دا بیا هغه ماشین دی چې اوبه د کلورین موادو په واسطه تصفیه کوي. د همدې برخې مسؤل جنت ګلې په اړه وایي موږ لابراتوار لرو چې بیا مثلا د لابراتوار کې موږ هفته کې 3 دفعې چک کوو، د اوبه چک کوو، اوبه ګورو که میکروب ډېر بیا کلورین پکې موږ ډېروو لکه خپل اندازه کلورین پکې اچوو او اوبه تر اوسه انشاءالله موږ نه خرابې شوي نه دي او نه خرابېږي. د کلورین موږ ګورو به موږ اندازه باندې کلورین اچوو ښاریانو ته پاکې اوبه ورکړو. د جلال آباد ښار اوسیدونکی نیاز محمد هم د بېځایه اوبو مصرف لویه ستونزه بولي. وایي که چیرې احتیاط ونه شي نو کیدای شي راتلونکي کې هیوادوال د اوبو له کمښت سره مخ شي. ټولو ښاریانو ته دا وایو چې کور میټر نصب کړي او د مصرف هم کم راځي او بېځایه اوبه هم نه ضایع کېږي. نو د ټولو ښاریانو نه تر ما پورې ټول نه باید دغه وکړو چې میټر یې ولګوو په کورونو کې او موږ د دې نه استفاده وکړو په خپل دغه سره نو بېځایه مصرف او بېځایه دغه ونه کړو. په ټوله کې هیوادوالو ته دا سپارښتنه ده چې د اوبو له بېځایه مصرف ځان وساتي او خپل راتلونکی له وچکالۍ وژغوري.